سلام علیکم دوستانو، هرکلی درته وایم. امید دی چې روغ به وئ. تاسو د یو ایل ټیچر یوټیوب چینل له لارې د انګلیسي زده کړې پروګرام یوه نوې ویډیو ګورئ. په دې نوي درس کې به انشاءالله موږ او تاسو یو څو نوې جملې لولو. دوستانو جملې به انشاءالله مهمې او اسانې وي، نو تاسو کوشش کوئ چې ویډیو تر اخره پورې درسره ګورئ. نو په درس باندې به شروع وکړو. خو دوستانو که چې تاسو د یو ایل ټیچر یوټیوب چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو کوم ویډیوګانې چې مونږ پورته کوو، کوم درسونه چې مونږ پورته کوو، یوټیوب چینل ته هغه تاسو ته بغیر له سرچ څخه در رسیږي او تاسو به انشاءالله بیا له درس څخه نه محرومیږئ. نو درس به شروع کړو. راځو په جملو باندې پیل کوو. لومړۍ جمله I am so tired. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. I am زه چې یم so ډېر tired ستړی یم. دوستانو دلته سو راغلی دی. سو کوم وخت کې چې د صفت څخه مخکې راځي په انګلیسي ژبه کې، نو بیا د ډېر معنا ورکوي. لکه دلته tired صفت دی، نو سو مخکې ورڅخه راغلی. I am so tired. زه ډېر ستړی یم. دوهمه جمله Goodbye friends. Goodbye friends. Goodbye friends معنا د خدای په امان ملګرو. Goodbye د خدای په امان friends ملګرو. بله جمله I love my country. I love my country. I love my country معنا زه د خپل هیواد سره مینه لرم. زه د خپل هیواد سره مینه لرم. I love زه مینه لرم. My country زما د خپل هیواد سره. love مینې ته ویل کیږي او country هیواد ته ویل کیږي. دوستانو کوشش کوئ لغتونه او جملې دواړه سم په غور سره زده کوئ تر څو تاسو وکولی شئ بل ځای کې هم استعمال کړئ. بله جمله I miss my family. I miss my family. I miss my family معنا زما خپله کورنۍ ډیره یادیږي یا زما کورنۍ یادیږي. I miss زما یادیږي. My family زما کورنۍ. دوستانو miss د یادولو معنا ورکوي او family معنا کورنۍ. او دلته تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم په دې باندې جوړه کړئ. لکه I miss my parents. زما خپل مور او پلار یادیږي. I miss my mother. زما خپله مور یادیږي. I miss my mother. تاسو کولی شئ چې دلته فقط family ورته بدلوئ، د family په ځای نور لغتونه به راچوئ او بیا به تاسو نوره جملې هم ورباندې جوړې کړی شئ. بله جمله We have a big family. We have a big family. We have a big family معنا مونږ یوه غټه کورنۍ لرو. مونږ یوه ستره کورنۍ لرو یا غټه کورنۍ لرو. We have مونږ لرو big غټه family کورنۍ. family کورنۍ ته ویل کیږي او big غټه ته ویل کیږي او have معنا لرل. او که وایئ چې مونږ کوچنۍ کورنۍ لرو نو بیا we have a small family. مونږ یوه کوچنۍ کورنۍ لرو. فقط big به small ته بدل کړئ. کوچنۍ کورنۍ. بله جمله What did you do today? What did you do today? نن دې څه وکړل؟ What did you do today? نن دې څه وکړل؟ کوم کارونه دې وکړل نن؟ بله جمله Please take me to the hotel. Please take me to the hotel. Please take me to the hotel معنا مهرباني وکړه ما هوټل ته بوزه. مهرباني وکړه ما هوټل ته بوزه. Please مهرباني وکړه take me ما بوزه to the hotel هوټل ته. دوستانو دلته ټیک راغلی دی. ټیک چې دی دا هغه په انګلیسي ژبه کې بیخي زیاتې معناګانې لري چې یوه معنا د هغې جملې څخه د بوولو معنا هم ورکوي چې ما بوزه. Please take me to the hotel. مهرباني وکړه ما هوټل ته بوزه. بله جمله Why did you call me? Why did you call me? Why did you call me? څنګه دې ما ته زنګ کړی و؟ ولې دې ما ته زنګ کړی و؟ Why ولې did you call me? Why څنګه did you call me؟ ما ته دې زنګ کړی و. ښه
ښه ملګرو همدومره جملې بس دي. تاسو کوشش کوئ چې جملې سمې زده کړئ. دا جملې هم زده کوئ او په دې باندې نوره هم جوړوئ تاسو. نو داسې په همدغه ځای باندې بس وکړو. که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم د درس څخه برخمن شي. تر بیا د الله په امان ښاد او اباد اوسئ.